अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو د ښکلا ټي وي سره حاکم الحاضر دی. نن موږ سره یو بل فنکار دی جمشید مرداني. راځئ چې هغې سره یو څو خبرې کوو چې دا نومې جمشید دی د مرداني ورسره ولیکلی دی. باچا ورک دی باچا پیدا کا باچا دا دی باچا اکم خندای را پوری چویلا سکتا تینو ستیا والا جوڑا وکے تینو چن زمانی دا پلارم تو گئی زما چاہتم نیم چی دیتا بنوائی چی چاچی ماہی تشہ میرا ڈولا میرے رانجڑا او میرے رانجڑا او میرے رانجڑا بس منگم سوال کو خدای دیو کی نو باران ته ډېر فصلونه وچ پراته دي په دې دوبۍ به ته استاد چیلی یې دوسه ټپوسه راته ویو زه باز یم باز او بازار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له خیر دی تاسو ښه یې؟ شکر الحمدلله. دا راته وایي د جمشید سره د مرداني دی ولګول دا 1987 کې جمشید و. مور او پلار نیانې کراله جمشید ښه و. 1987 کې ما سټارټ کړی دی فیلډ لاهور کې سټیج باندې مې شو وه. ډېر کم عمر وم او جنید جوسف زموږ وزیر اعظم و ضیا صاحب دور و نه په هغه وخت ماته ایوارډ میلاو. خو دا 87 خبره ده. دا بیا 2000 کې تقریبا خنان سرحدي صاحب د لاسه هغه خو ډېر اوږد کړی خو ما دونه اوږد کومه خلک به بیا خفه کېږي. هغه کړی جمشید اکبر مرداني. داسې خلکو سم داسې کار په کار دی. زه یې پسې نیولو له بوتلی وم او اوس راغی چې باچا ورک دی رپوټ ولیکه. وختي راایسته لکه د شلیتوني ډول ډنګېږي او په مقصد دې پوه نه کړم پوه مې که څه ویل غواړې. اکبر صاحب ګل اکبر زما د والد صاحب نوم و. نو تقریبا دا د 17-18 سالونه دا چلی. دا خبره ښه وه چې اوږد سړک نوم یې در باندې ایښی که دا خو ډېر او که نه شناختي کارډ والا بیا مسله کوله. جمشید صاحب دا راته وایه چې دې فیلډ ته دې څنګه شوق پیدا شو؟ دا ورکوټي والي نه زما والد صاحب فلمونه کتل شوق پورې حد او موږ هم بس فلمونه کتل. زه پنډۍ کې اوسېدم هغه وخت کې نو راجا بازار کې خورشید سلما رالټیو سلما پنجابي اردو دا فلمونه هم کتل. ته په خبرو پوهېږې؟ هلو دا د ګنو پټی چېرته دی؟ خو شوق هم ډېر و. زه 87 کې 83 کې زه لاهور ته لاړم او په ګیټ باندې مجال دی که چا دننه پرېښي. دونه شوق و زموږ او واپس رالو بیا. شوق مې د بچپن نه و خو سیډي زموږ شوق پوره کړو. سیډي پوره کړو لکه فلم پوره نه کړو نو فلم کې ویم په ګیټ دننه تلل به یا پیسې ورکولو او یا به بس نشو تللی دننه تګ نه و او یا به سپارش و. نو موږ خو بس ناپویه مو نوي به نو موږ به یې سره وشړلو دا هغه ځای نه. نه نو د فلمونو به دې کتلي دا شوق د لاهور ته ورسولي؟ فلمونو کتو دې شوق ته رسولی و. وين ذا البتاس هون ولا بول ځکه خو سیلاب په ما باندې د هغه د قتل الزام ولګولو دا دروغ دي. او خو زه د خپل ورور په شانتې ګڼم او د هغه ښځه زما روندار ده. زه به هغه پخپله پوه کړم. بیا ستا انجام کتو نه پس به نه زموږ د کلي په لار باندې څوک سمګلینګ کوي نه. کوم فلم دې کتلی و؟ فلمونه خو پښتو تقریبا ټول بلیک اینډ وایټ. ما فلمونه پرېښودل چې کله دا کلر شو دا بهوده ګانې نه پښتو کوم فلم دې کتلی و چې داسې متاثره شوي؟ یاره فلمونه نو زه تاسو ته کم ویم ډېر هم کتلي خو زه متاثر د نعمت صاحب نه وم. ما ته پته ده چې ته د پیسې یار یې. زه لاړ شه او زما د ملګرو هر ځای مدد کوه چې دا ایډز نور هم زیات خور شي چې بیا یې په هسپتالونو کې د علاج دپاره ځای هم نه وي. مرغان ټیک ده هغه یو غریب سړی دی زموږ هېڅ نشي کولی بکواس مه کوه منشي مړز لا نوی دی څه وخت زموږ لاس کې ولوبېږي بیا به دانه هم اوچتوي
او جغېږي به هم. خاسته نعمت سره جی صاحب نه بس مغدر د سټوډیو نه لته درکړې خو ته پوي دی نه زه پوهېدم نه بس هماغه راشړلی یم تقریبا ډېر ښه سړی و ډېر قابل سړی و او ډېر ښه اداکار هم ډېر ښه اداکار هم دی الله دې ژوندی ساتي الله دې صحتمند ساتي دې کې نعمت صاحب خو ستا د خوښې دار کو بدر منیر هم ډېر خلک خوښوي یار نه بدر منیر خو زمونږ د پاکستان شاهرخ خان قربان دې شم ستا دا انداز مې ډېر زیات خوښ شو والله. ګوره څه چای پاڼې به هم درکړمه او دا واخله خپله تماچه او دا واخله 20 روپۍ. سهار مې د یو زړې بګوې نه اخیستې وې. ګوره قربان دې شم که کله داسې د پیسو ضرورت څوک چې بل ته قبر کوي نو کله کله پکې په خپله باندې پرېوځي بېوقوفه. نو په قلاره سړی ووایي د تماچو څه ضرورت دی. موږ خو ګوره سهار وختي چې راوځو موالیان خلک یو. بدر منیر په خپل ځای او ډېر ښه اداکار او نعمت او بدر چې به نه و نو فلم هم چا نه کتو. یو سره یو بل سړی مو که نه یار نوم یې واله وای حاجي صاحب خو زموږ مشر دی اسف خان صاحب هغه چېرته هېرېږي دا خو 3 کسان وو بس بلکل د دې 3 واڼو جوړه وه او ځکه خو مې ستا د کفن ناب ځان سره یو سره د ترخ کې به چې راتلو لیاقت میجر صاحب د هیر دی خو موږ کامیډیان یو که نه نو کامیډیان موږ چې کوم یو نو بس دا خپلو کې یو بل نه حسابو خو لیاقت صاحب امیر صاحب اوس دی الله وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي د بخښنې شو خو د هغه خو د پاسه په پاکستان کې زما خیال دی کامیډیان نه دی راغلی بل नंबर खलक दे 2 नंबर लसे भी वो तो पति खबर बाद हमने पूछी कि सिफर गोल हुई और एक में हुई एक पकी वरना नौजी और पूरी उसी एक में दोषी جمشید صاحب دا راته وایي چې ډرامو کې څونه ډرامو کې به دې کار کړی او څنګه دغه کردار به دله در کولو ډرامې خو به راته بلکل نه دي یادې او خنان سرخدي صاحب ذکر ما وکړو دا 98 97 98 کې تاسو ته ښه پته ده او تاسو مو وایي چې سی ډي نه وه او د وي سي آر په کیمرا به دا شی کېدو نو هغې کې نه موږ سټارټ کړی خانان استاد زما استاد دی بیا پکې 2001 کې سی ډي راله نو بس بیا خو مکمل پکې دغه شو بالکل که نه هغه وخت کې مونږ وو کیمره به راسره یاد دي او ښه دور و هغه ښه دور بالکل چا اوچتولی هم نه شو ستاسو خو د سړي پهلوان مو اوچتول لګي د کمزوري سړي نه ډېر ښه دور و الله دې هغه دور زه یم چې بیا راولي ځکه هغه دور چې راشي ولې دا کې ډېر زیات عزت او قدر به کولو د اکټرانو به قدر و اوس خو چې دی داسې شو چې اکټران داسې بالکل ورته خلکو ته فالتو ښکاري اصل خبره دا ده چې اوس خو یو اکټر خو خیر پروفیشنل شهناز میډم دغه څو کسان ښکاره دي اوس هر سړی موبایل یا کیمره راغسته به حجره نه نوځي انا د اکټینګ نه خبر دی نه د اکټر د اصول نه خبر دی نو د چا نه مطلب حجره کې ورانې مو کي که د چا امرت ولاړې بوټې هغه شو کوي نو چاله چې حجرې له لاړ شي نو به بله ورځ هغه وایي وروره سوري مه راځئ نو بس او خبر هم دا ده که نه جمشید صاحب دا اداکاران ستا د خوښو نعمت سرحدي اسف خان بدر منیر په دې اداکارو کې څوک خوښه وه اکټرانو کې اداکارانو کې کوم لیډیز کې یاره په فیمیل کې خو پښتو کې زموږ یاسمین صاحب وه او که دې خوا راواړو اردو ته نو شبنم وه زړو فلمونو ته ولاړ شو ما زاړه فلمونه هم ډېر کتلي نو نورجان هم اکټینګ کړی دی ښه وه او یو لکه ګولډن پیریډ هغې تېر کړی دی بلکل او یو زمونږ یکې والی فلم یې جوړ مسرت نظیر ډېر ښایسته ښکلې اداکارانې وي او دې نه علاوه دغه داسې د فیلډ کې یا بچي یا دغه څه راین کړي دي که نه لکه د یې شوق شته نه 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 بچو خو مې کتو حده پورې شوق نشته بالکل او پلار مور رونه ما سره تقریبا ډېر زیات برخلاف و ډېر زیات او خاص کر کې وایف ښځه چې بس مینوالو ته به وایو زموږ څه نه پټېږي تاسو نه که نه چې یو ورځ یې غوټه موټه هم تړلې وه اورې
وی به ته دا کوه او زه دله لاړم پلار کره نو څه په رضا سلام دغه کړله او اوس دا وخت دې وخت کې چې کور کې 3 ورځې تېرې کړو څوک کور کې ناست دی پروت دی وزې نه اوس ورته پته ده چې ډېډي راځي که نه غوښه خو ډېره ګرانه ده طالبانو ګزاره جنۍ لګول باید چې رپورټ درته وښیم ویم ښې وټکوه بل ډېر خبره ښکلې خبره ده خو بس اصل خبردار چې کوم وخت دې له تا دیاړې نه ګټله هغې به منې کولې او چې اوس د دیاړې ټایم شو ستا عمر هم داسې شو الله دې خیر وکړي الله دې رحم وکړي خو څه نه کول پکار دي که نه د ګېډې دپاره د بچو دپاره په دا راته وایي چې د حکومت له څه درکوي یاره حکومت خو پی ټی آی دور کې زما خیال دی چې صدر صاحب لک روپۍ رالېږلې وي پېښور ته زما په دغه باندې او زمونږ کې پی کې کمانډر صاحب 13 ورځو کې حالات مې هم خراب و د زوی واده مې داسې سوچ کې ناست وم او بس رنګ راغی نشتر حال ته راشه لک روپۍ بیا هغوی راکړلې او نور د حکومت خو دغه حال دی چې د کې پی کې فنکار چې کوم دی نو خدای دې لره اپنی مدد آپ دی که څه یې وکړه ویې کړه که ویې نه کړه نو بس حکومت ته دې نه ګوري او نه دې ورته کښېني دا واله ما څه خبرې کول نه غواړي وایي چې د ګنو پټی په ځمکه دی منګه دا باچا خو ورک شوی دی او د ورکېدو رپورټ هم شوی دی دې دلته څه کوي بالکل جی بالکل ستا دا خبره صحیح ده د پی ټی آی وخت کې چې دی که نه هر فنکار ته 30,000 روپۍ میاشت په میلاوي ده هغې کې د څه درکړې وه هغې کې زمونږ مشران چې کوم کېنولي وو نو زه تا ته ووایم نو هغوی پکې ډېرو کې فنکاران هم نه پېژندل په هغې کې داسې ښه فنکاران پاتې شوي وو ډاکټر عرفان سینګر ګلوکار هغه رنګ سړی پکې پاتې شوی و موږ به اشفاق تورو صاحب زمونږ یو د مردان د سیمې شخصیت دی چې په دنیا کې یاد سړی دی هغه پاتې و نو بیا موږ 15 کسو تقریبا های کورټ کې ریټ هم کړی و خو بهرحال بیا هغه کار بند دی کو بس مکمل یې بند کو دا خبره چې مړه څه دغه دی خو مطلب دا دی چې اپنی مدد آپ چې څه کوئ دا ډېره غټه خبره ده ډېره مننه ډېره شکریه جمشید مرداني صاحب زه دا وایم چې زموږ د چینل اینډ تو کې ښکلا ټي وي دغه دا سره سبسکرایب کړئ لایک یې دا لږ ووایه زما ملګرو زما دا یو خبره په غور واورئ زما بریتو ته ګورئ ښه دا چې زه تاو کوم ګورئ بیا ښکلا ټي وي دا په یوټیوب کې چینل دی وروره دا به لایک هم کوئ سبسکرایب به هم کوئ او شیر به هم کوئ او ملګرو ته به وایئ چې دا وکړئ او که هم نه کو نه پھر میں جان دیتے ہو نا میں اڈیو وقت بوٹیاں وقت کر دیں گا دا میرے ریکویسٹ کو ډېره مننه ډېره شکریه